سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. پټان افغان مو په یو نوي کورس کې هرکلی کوم چې هغه دی په بلاګر کې ځان لپاره څنګه یو پیج جوړ کړو. مختلف ویب سایټونه دي چې تاسو کولی شئ په هغې کې د ځان لپاره فری ویب سایټ جوړې کړئ چې د هغې له جملې نه یو هم د ګوګل د کمپنۍ له طرفه د بلاګر ویب سایټ دی چې تاسو کولی شئ په هغې کې ځان لپاره یو بلاګ جوړ کړئ او په هغې کې خپلې خپرونې وکړئ، لیکنې هم شیر کړئ او له دې لارې کولی شئ تاسې که چېرته تاسې ډېر لیدونکي ولرئ او د ګوګل له لارې ډېر خلک تاسې ته راشي او ګوګل اډسنس اکاونټ ځان ته ایله کړئ، نو کولی شئ د هغې لارې تاسې پیسې هم ترلاسه کړئ. درنو دوستانو، نن به راشو په دې باندې به په دې موضوع کې کار وکړو چې څنګه کولی شي یو بلاګ د ځان لپاره جوړ کړي، یعنې بلاګ څنګه جوړ کړو. نو راځو ګوګل کروم اوپن کوو یا هر براوزر چې تاسې غواړئ له هغه نه استفاده وکړئ هغه اوپن کړئ، په هغه کې بلاګر ډاټ کام اوپن کړئ او انټر ووهئ. ښه، دلته به په کریټ یور بلاګ باندې کلیک وکړئ. کله چې په باندې کلیک وکړئ که چېرته تاسې د جیمیل اکاونټ ولرئ نو په کریټ یور بلاګ باندې به کلیک کوئ. که جیمیل اکاونټ نه لرئ نو تاسو کولی شئ زموږ د ده نه مخکې ویډیو وګورئ او په هغه طریقه ځان دپاره یو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ یا یو برېښنالیک ځان ته جوړ کړئ تر څو تاسې بیا له ځان دپاره یو بلاګ جوړ کړئ. نو چون زه دلته یو اکاونټ خپل تیار لرم، غواړم په هماغه کې یو بلاګ جوړ کړم، نو راځم خپل اکاونټ ایله کوم. ښه، دلته به تاسې هغه ټایټل ورکوئ کوم چې غواړئ تاسې بلاګ په هغه نوم باندې جوړ کړئ. مثال زه غواړم یو بلاګ جوړ کړم پښتو لیکنې، یو ساده ټایټل ورکوو چې تر څو بیا موږ ته د لیکلو په وخت کې هم اسانه وي. اوس دلته تاسې ویب ادرس ورکوئ. د ویب ادرس د خپل بلاګ د ادرس د ورکولو د خاطره دا حتمي ده چې تاسې په انګلیسي باندې باید دغه وکړئ ځکه بله ژبه نه مني. نو زه دلته لیکم پښتو لیکنې. ښه، دا موږ سره تیار اویلیبل دی، کولی شو موږ له ده نه استفاده وکړو. که چېرته موږ سره اویلیبل نه وي نو موږ چې کله کلیک کوو هغه به بیا دلته نه راځي. مثلا زه دا لیکنې ترې کموم، تاسې ګورئ sorry this blog address is not available، یعنې دا مخکې په دې نوم باندې یو بل اکاونټ شته دی. نو زه پښتو لیکنې په نوم باندې دغه ورکوم ټکي بلاګ سپوټ ډاټ کام چې دی دا دوی خپله دغه کوي او له هغه نه وروسته راځم له دې ځایونو نه ځان ته یو تیم خوښوم چې دا حتمي دی. تاسې باید یو بیسیک تیم د لومړي ځل لپاره د ځان لپاره انتخاب کړئ. زه مثال دا تیم خوښوم، له هغه نه وروسته کریټ بلاګ د باندې کلیک کوم، انتظار وباسم تر څو زما دا بلاګ کریټ شي یا جوړ شي. نو اوس زموږ بلاګ جوړ شو. په دې طریقه تاسو کولی شئ ځان دپاره یو بلاګ یا بلاګر کې یو بلاګ د ځان دپاره جوړ کړئ او د هغه دپاره یو تیم انتخاب کړئ چې بیسیک انتخاب دی. دا چې وروسته له دې نه موږ په ده کې پوسټونه څنګه وکړو، د ده دپاره تیم څنګه ځای په ځای کړو یا یو بل تیم چې زموږ خوښ وي هغه ورته څنګه اپلوډ کړو او نورې ډېرې خبرې دي چې موږ به په دې ویب سایټ کې یا په دې بلاګ کې کوو، هغه په نورو ویډیوګانو کې برابر سیره کړو. تر هغې ماته اجازه راکړئ. د لوی خدای په امان.